د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن درته په دې ویډیو کې د نن ورځې پرمختیایي خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې غواړو هلمند ته د کورنیو چارو د وزیر د سفر په اړه درته څو راپورونه ولرو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي سراج الدین حقاني د مل پلاوي سره د هلمند ولایت ته سفر کړی. نوموړي په دغه سفر کې له بېلابېلو ولسوالانو، قومي مخورو، عالمانو او نورو متنفذینو سره کتلي دي. ښاغلي سراج الدین حقاني د شهید پیر اغا د فاتحې لپاره پنجوایي ولسوالۍ ته لاړه. ښاغلي سراج الدین حقاني همدارنګه د هلمندي تجارانو سره د ولایت په مقام کې د غونډو په تالار کې غونډه وکړه. د غونډې پر مهال د هلمند والي او د کندهار کې د عمرمندي قومندان الحاج محترم مولوي طالب، مرستیال والي محترم حاجي مبارک، د عالمانو د شورا مرستیال محترم شیخ الحدیث مولوي محمد ګل، امنیه قومندان محترم حاجي فضلي، د استخباراتو رئیس ابو خالد، د اطلاعات و فرهنګ رئیس حافظ راشد، د اتاق تجارت اړوندو ټولو تجارانو ځینو نور مسؤلینو هم ګډون کړی و. لومړی هلمندي تجارانو ښاغلي وزیر صاحب ته تر راغلاس وروسته خپل مشکلات وویل. دوی په ځانګړي ډول د بس صنعتي او دوراهي سیمې د پارکونو، زمینداور کانال او نور مهمو اړتیاو یادونه وکړه. هلمندي تجارانو زیاته کړه چې دغه پروژې د هلمند لپاره حیاتي ارزښت لري، چې پلي کولو سره به هلمند ډیره ترقي وکړي. د کورنیو چارو د وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو چې اسلامي امارت د افغانستان د پرمختګ او ابادۍ لپاره ځانګړی پلان او سوچ لري. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو خپره شوې چې پکې یو موټر لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزیر او د هلمند والي روغبړ کوي. په دغه ویډیو کې تاسو ته په واضحه توګه ښکاري چې د هلمند والي او همدارنګه د کورنیو چارو وزیر چې دواړه غټ مقامونه دي او د عادي افغانانو په شکل په ډیر ساده شکل روغبړ. که چیرې موږ دې ته په دقیقه توګه وګورو نو دا راته معلومیږي چې د حکومت او ولس ترمنځ واټن بیخي صفر شوی ده. که چیرې به پخوا وخت کې د والي او یا هم د کورنیو چارو وزیر یو ساحې ته ته نو ډیر تشریفات به نیول کېدل. په داسې ځایانو کې به هم قالینې غوړېدلې وي، د تیارو بدرګې، ټانګونه، ضد مرمۍ موټر او په سلګونو زرګونو نور شیان به موجود وو ورسره. خو اوس یو وزیر او یو والي په ډیره عادي توګه د عادي افغانانو په څیر په ښارونو، کلیو او بانډو او دښتو کې ګرځي، پرته له دې چې تیاري الوتکې یې په سر وګرځي یا هم تشریفات ورته ونیول شي. نن می بیا ایمان تازه شو، په رګ رګ کې پڅپو دی، ستا د دید له برکته، ستا د ژبې له خوږو دی. نن می بیا ایمان تازه شو، په رګ رګ کې پڅپو دی، ستا د دید له برکته، ستا د ژبې له خوږو دی، ستا د دید له برکته، ستا د ژبې له خوږو دی. څه عجیبه نظاره ده، له ایمان جوړ کابل جانا، لمر دی بل شانتی شغلې کا، سر دی دنګ دی تر اسمانه. څه عجیبه اوس مو پام راړو د نن ورځې پرمختیایي خبرونو ته. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د ارچي په کلي کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان ارمان فاونډیشن خیریه بنسټ له لوري د 15 کورونو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هیواد ته له دې وروسته د بې کیفیته تیلو او ګازو د واردولو مخه نیسي. په روزګان کې د اغاجان د اوبو بند جوړیږي. یاد بند 15,000 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او د 15,000 هکتار مځکې د خړوبولو ترڅنګ د 20 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. د اغاجان بند د جوړېدو پر مهال به د 2000 په شاوخوا کې خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي. همدارنګه په دې بند سره به د روزګان ولایت د مرکز ترڅنګ 4 ولسوالۍ چې نارتو، ترینکوټ، چوره او دهراوت له پوره اوبو څخه برخمنې سي. د ګڼې ګوڼې د کمښت په موخه د کابل له وزیر محمد اکبر خان تر شیرپور سیمه د نښلونکي سړک چارې پیل شو. یاد سړک د 391 مترو په اوږدوالي او د 2.5 مترو په پراخوالي د اوبو د لښتیو او پلو لارو په ګډون د کابل ښاروالۍ لوري د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د روان کال تر پایه جوړیږي.
په ننګرهار ولایت کې د کانال ریاست هډې فارم د خرما سږني حاصلات په 20 ټنو ته ورسېږي. د دغه ولایت د کانال رئیس غلام رحمان په وینا هډې فارم کې د خرما 20,000 بوټو څخه 6 ډوله خرما ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د ننګرهار ولایت کانال د هډې فارم 14 ټنه خرما ورکړې وه. په کابل ښار کې د کوټه سنګي څخه تر دیمزنګ پورې د ګلدانونو د ترمیم کولو کار پیل شو ترڅو ښار ته نوره ښکلا هم ور په برخه شي. با منظور نظم بخشیدن جریان ترافیک و توسعه سرسبزی از سوی ریاست کار حفظ و مراقبت شورولی کابل، کار ساخت گلدانها و نصب جدولهای سرک دهمزنگ الی پل هوایی کوتی سنگی جریان دارد. اخیراً گلدان کنار سرک در ساحه کوتی سنگی ساخته شده و کار خاکاندازی و سرسبزی آن نیز روی دست می باشد. این کار در دیگر سرک های ساحات مرتبط توسعه داده می شود. د غزنی ښار په نواباد ښارګوټي کې د یو ترانسفارمر په فعالېدو سره 300 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. ځایي مسؤلین وایي پر دغه ترانسفارمر 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 4 میلیونه یې د یاد ښارګوټي اوسېدونکو پرې کړي دي. چارواکي وایي له ایراني لوري سره به د اوبو نوی هیڅ تړون لاسلیک نشي. د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې له ایراني لوري سره به هغه تړون عملي کیږي چې په 1951 لمریز زیږدیز کال کې ترسره شوی. د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې 18 کیلومتره سړک په خام ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته وړاندې شو. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې د دې ولایت سرپرست مرستیال په ملتیا مسؤلینو د لالپورې ولسوالۍ د ریناو پارچاو سیمې ته د سفر پر ترڅ کې د ټولګټو چارو وزارت په 4.5 میلیونه افغانۍ مالی لګښت 18 کیلومتره سړک په خام ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته وړاندې کړ. د ولایت مرستیال وایي چې تر دې وړاندې دې سیمې ته د سړک نشتون له امله په فرعي لارو ساعتونو مزل کېده چې د دې سړک په جوړېدو سره به فاصلې لنډې شي. کارموندنې خبرتیا: د مالیې وزارت د عوایدو عمومي ریاست له لوري کار اهل کار ته د سپارلو په موخه د هیواد په 40 ولایتونو کې 1058 قراردادي بستونه د ازادې سیالۍ په موخه اعلان ته سپارلي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت رهبري پلاوي له ملت سره د تیر یو کال لاسته راوړنې شریکې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري پلاوي د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې خپلو هیوادوالو سره د برېښنا په برخه کې د تیر یو کال لاسته راوړنې شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د څو ورځو راهیسې د ټولو وزارتونو او دولتي ادارو لخوا ملت ته د حساب ورکونې لړۍ پیل شوې ده.